مانا جانان غوختی سپورو سنو تا گلونا پسر لیا چرتا خوزمن کلیتا همرا پیخاو کا. بسم الله الرحمن الرحیم. زخو سائل یم د لفظونو په معنو پوهیږم. ز خو سائل یم د لفظونو په معنو پوهیږم. ز ټوکې پیژنم، طنز پیژنم، پیغور پیژنم. کتونکو د شنګلې د لوړو غرونو نه د موسی یوسفزي سلامونه واخلئ. نن په پښتون وطن کې پښتانه د سوشل میډیا د لارې د پښتو د ادب ستر نوم رحمت شاه سائل صاحب ورځ مانځي. ځان د دغه جوګه نه ګڼم چې په دغه ستر شخصیت باندې خبرې وکم. د رحمت شاه سائل صاحب د شخصیت او د فن په اړه خدای بخله اندیش بابا صداسي وایي چې سائل یو باشعوره شاعر دی. هغه د ټولو نه وړاندې دا فیصله کړې ده چې څنګه لیکل پکار دي او بیا یې په رښتینې جذبه او د زړه د اخلاصه شعر لیکلی دی. د هغه د مشاهدې هوا د هغه د تخیل رنګزار کې د خپلو ټولو هنري نزاکتونو او ښایستونو سره ګیر چاپیره ګرځېدلې ده او بیا یې د هغه شعر لا داسې شکل ورکړی دی چې هر زړه، هرې جذبې او هر نظر ته په یو وخت ښکلا هم بخي او رڼا هم. کتونکو نن سبا په سوشل میډیا دا سوال پورته شوی دی چې آیا سائل صاحب انقلابي شاعر دی او کرومانی؟ راځئ چې د ضلع شنګلې د پوهانو، شاعرانو او لیکوالانو نه د رحمت شاه سائل صاحب په اړه تاثرات واخلو چې آیا رحمت شاه سائل څوک دی؟ د موسی یوسفزي ورور دغه سوال ډېر ګران دی چې سائل صاحب څوک دی. سائل صاحب څوک دی؟ زه به دا ووایم چې سائل صاحب ډېر منفرد فنکار دی. ډېر د دې خاورې د اجتماعي دانش یوه ډېره ښه بیلګه ده. سائل صاحب هغه سړی دی چا چې سیاست، سماجي ستونزې، انساني نفسیات، زموږ د سماج مسلې او دغه بدرنګیانې، دغه ستونزې، دا څه چې دي هغه سندره کړي دي. ورسره هغه د دې وطن د ښکلاګانو، د دې د رنګونو ذکر کړی دی. د جانان غم او د دوران غم یې سره جوړې دي. سائل صاحب زموږ د فکرونو ترجمان دی. سائل صاحب د پښتونخوا ویاړ دی. سائل صاحب د سندرې باچا دی. سائل صاحب د ژوندی وي. زه د سائل صاحب په فن نور څه وایم؟ د سائل صاحب دغه شعرونو به د منځه وځم چې شونډې ګنډم، په نوم د یار پابندي ولګېده، د پاکې مینې په اظهار پابندي ولګېده، په ژبو وا خو دا په ظلم باندې ظلم وشو چې د سترګو په تکرار پابندي ولګېده. اوس به د ګل سندرې چاله سائل لیکو، د بلبلانو په چغار پابندي ولګېده. سائل صاحب د ژوندی وي، پښتو دې ښاده وي. مننه. کوکی گل شستا د غونډې غنیشنه خالونه هغې سپرلي ته انتظار وکړه. سائل څوک دی؟ سائل د ژوند پلوي دی. سائل د رسا شعور او ویښ ذهن سره ستونزو ته د مخامخ کېدو قایل دی او هر هغه سړی له ژوند او مینې ناشنا بلي څوک چې د دغه کیفیتونو د فطري دردونو څخه د قرار دپاره د مصنوعي خمار په غېږه کې پناه اخلي. سائل صاحب وایي چې څوک چې د ژوند او د جانان غم په نشو تېروي، څوک چې د ژوند او د جانان غم په نشو تېروي، دا سړی هر څوک چې دی ژوند او جانان نه پیژني. یا بنجارې شه یا ملنګ د پښتنو د کوڅو، سایل د اعزاز حاصل کا شاه جهان بشي، سایل د اعزاز حاصل کا شاه جهان. سائل صاحب څوک دی؟ دا یو ډېر مهم سوال دی. سائل صاحب د پښتون وطن د هغه شاعرانو د جملې څخه دی چې موږ داسې شاعرانو ته رجحان سازه شاعر ویلی شو. د رجحان سازۍ مطلب دا دی چې د هغه وخت یا د زمان او د مکان د مروجه چې کوم اصول وي د هغې نه یو شاعر چې دی هغه یو بیخي جدا رجحان چې دی هغه واخلي. نو سائل صاحب په 80مه لسیزه کې
چې کومه شاعري کوله هغه شاعري داسې شاعري وه چې هغه کې د پښتون وطن د پښتنو د دردونو فکرونو حسرتونو غمونو د هغو سیاسي مسلو د هغې هغه ټول رنګ او خوند هغه ساحل صاحب رابند کړی دی او بیا یې دا په داسې ښایسته انداز کې کړې ده چې د موږ هېڅکله داسې نشو ویلی چې د هغه نه د هغه شعر چې دی خدای مکه سیاسي ناربازي شوي بلکې هغه دغه که سیاسي مسله هم چېړلې ده نو هغې په داسې انداز کې شعر ته حواله کړې ده چې د شعر رومان یا د شعر هغه تغزل یا د شعر چې کوم فن رنګ یا هنر وي هغه ترې نه دی روان شوی لکه په هغه وخت کې موږ دا خبره کوو چې په هغه وخت کې چې زموږ سره د فوک کم سندرې وي لکه مستې منګې بر وړی دی یا توره بارم خانه نوابه چې ته وربل خوروي زه پې در شیندم ګلونه هغه سپرلي ته انتظار وکړه یا مانه جانان غوښتي سپورو سڼو ته ګلونه په سرلیا چېرته خو زموږ کلي ته هم راپېښه وکړه دا داسې سندرې وي د هغه وخت چې دا د خالص سیاسي الغاو تلغاو پیداوار وي خو دا سندرې دومره زیاتې په رومان کې یا په فکري هنر کې لیکل شوي دي که نن هم څوک اوري نو د دې هغه ښکلا د دې هغه فن او هغه نه دی ختم شوی او نن هم داسې ښکاري لکه چې دا چې د نن سندره وي نو ساحل صاحب موږ په اسانه باندې ویلی شو چې ساحل صاحب د خپل زمان او مکان د خپل دور تر ټولو نه لوی شاعر دی ساحل صاحب د ځان سره پوره یو مکتب چې دی هغه روزلی دی ډېره زیاته او چې په ټالونو پیغلې نازانګي اختر نه دی نو بیا مسته هوا حسن پرسته هوا دا د لونګو اګمې راوړي د کوم طرف ساحل څوک دی ساحل هغه شاعر دی چې ځپلي پښتانه د بې علمۍ د تیارو نه راوباسي او د اجتماعي شعور درس ورته ورکوي د زورورو او د بنګلوالو د تماشو او خوایخۍ نه ژغوري نو ځکه خو ورته وایي څو پورې چې وانخلي شعور اجتماعي غیرت څو پورې چې وانخلي شعور اجتماعي غیرت سوځي به جونګړې بنګلوال به تماشې کوي ګرانو کتونکو د ضلع شنګلې د شاعرانو او لیکوالانو دغه په زړه پورې او د پوهې ډکې خبرې تاسو واورېدې چې هغوی د رحمت شاه ساحل په اړه خپل تاثرات تاسو سره شریک کړل د رحمت شاه ساحل صاحب نن دغه ورځ مانځلی کېږي د دغه ورځې په مناسبت سره د شنګلې نه زما پیغام بس دومره ټولو پښتنو ته چې خپل اتلان په ژوندون وقدروئ او د نړۍ په مخې وځلوئ د رحمت شاه ساحل صاحب په دغه شعر اجازه غواړم چې فن او تخلیق ګل او سپرلی سایله خوند خو کوي فن او تخلیق ګل او سپرلی سایله خوند خو کوي چې ګل سپرلی ته وي حیران ګل ته حیران سپرلی اجازه راکړئ د لوی الله په امان نور به مې څومره په سرو وینو لمبوي دشتونه د نوي کال